السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیلهمند یم چې تاسو ټول به جوړ او روغ یاست. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه کړې وه چې ستاسو سره به د ساینس او ټکنالوژي مربوط معلومات، درسونه او خبرونه شریکوم. نو نن راځو د دې سلسلې په لومړي مبحث باندې شروع کوو چې هغه د ساینس او ټکنالوژي جامع او هررخیز پیژندل دي. که موږ په خپل ژوند کې په خپل چاپیریال او شاوخوا کې وګورو، نو په هر ځای کې به د ساینس او ټکنالوژي موجودیت درک کړو چې د ژوند په هر اړخ کې موږ ورته اړتیا لرو او استفاده کوو یې. په تعلیمي مراکزو، کارځایونو، دفترونو، تجارت، بانکداري، حکومت، اقتصاد، زراعت او شخصي ژوند کې ورسره هر ورځ او هر وخت سروکار لرو چې زموږ په ژوند کې زیاتې ګټې، فایدې او مثبت رولونه لوبولي دي. خو ځینې وخت د بېعلمۍ او ناپوهۍ له وجې د همدې ساینس او ټکنالوژي د تاوانونو سره مخامخ شوي. داسې مشکلات چې مخکې هغه شتون نه درلودی. ځکه نو زموږ د ټولنې هر فرد ته دا لازمه ده چې د ساینس او ټکنالوژي په اړه څه ناڅه پوهاوی ترلاسه کړي. او زموږ هدف هم دا دی ترڅو په ټولنه کې د ساینس او ټکنالوژي څخه مثبته او ګټوره استفاده وکړو او د منفي اړخونو او تاوانونو څخه یې ځانونه محفوظ وساتو. د دې هدف د لاسته راوړلو لپاره زموږ صفحه تعقیب کړئ ترڅو د ساینس او ټکنالوژي زده کړه د خپل ژوند یوه برخه وګرځو. مخکې له دې چې په بحث باندې شروع وکړو، باید یو موضوع چې د اوسنۍ نړۍ د پرمختګ اساس دی په لنډ ډول وپیژنو، او د هغه لنډ نوم په پښتو کې سټار او په انګلیسي کې سټیم دی. سټار په پښتو کې د ساینس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضي لنډ شکل دی، او په انګلیسي کې سټیم د ساینس، ټکنالوژي، انجینرینګ اند میتھمیټکس لنډ شکل دی. یعنی دا څلور هغه معاصر علوم دي چې د عصري نړۍ د اړتیاو د پوره کولو او مشکلاتو د حلولو لپاره په ګډه سره کار کوي او د حل لاره ورته لټوي. دا څلور سره علوم یو له بل سره نږدې اړیکې لري چې نه یوازې د نورو معاصر علومو د بنسټ ډبره جوړوي او هغه ته وده ورکوي، بلکې خپله هم پر زیاتو برخو او ډولونو باندې ویشل شوي دي چې هر علم او د هغه علم پوهان خپله وظیفه په یو ځایي شکل سره اجرا کوي. اوس راځو د هر کلمه په لنډ ډول او فهمه ډول سره پیژنو. لومړی ساینس. ساینس په مخلوقاتو کې څېړنه یعنی پلټنه کوي او د کائناتو د نظام، قوانین، پدیدې او اسرار کشف کوي. دوهم ټکنالوژي. ټکنالوژي د ساینس او ریاضي په مرسته ډیزاین یعنی طرحه کوي او ماشینالات جوړوي. دریم انجینري. انجینري د ساینس، ریاضي او ټکنالوژي په مرسته ډیزاین کوي او ساختمانونه یعنی تعمیر، سړک، بند، پل او داسې نور جوړوي. څلورم ریاضي. ریاضي د اعدادو او سمبولونو څخه په استفاده سره د کائناتو لوی قوانین په کوچنیو فرمولونو کې راخلاصه کوي. دا هر یو ځان ته لوی علم دی او د نورو فرعي علومو مجموعه ده. د بحث د لا ښه وضاحت لپاره پر یو مثال باندې اکتفا کوو. یو وخت انسانانو دې ته اړتیا درلودل چې داسې یو شی جوړ کړي ترڅو د هغه په ذریعه په هوا کې تګ راتګ وکړي. دا اړتیا د یو مشکل پر بنیاد باندې رامنځته شول. که څه هم د تګ راتګ لپاره موټران او نور نقلیه وسایل موجود و، خو هغه د زیات وخت د مصرفولو، د ترانسپورتي لارو نشتون یا کموالی، د ځمکني امن نشتون، د سهولت او آرامۍ نشتون او دې ته ورته نورو مشکلات سره مخامخ وو. نو د دې لپاره هڅه پیل شول ساینسپوهانو په طبیعت کې څېړنه پیل کړل ترڅو د مرغانو څخه په الهام اخیستلو سره یې په هوا کې د تګ راتګ اصول او قوانین جوړ کړل. وروسته ریاضي پوهانو دغه اصول د ریاضي په ژبه تحلیل، تجزیه او بیان کړل. ورپسې د ساینس د قوانینو او ریاضي د فرمولونو په نتیجه کې ټکنالوژیستانو د طیارې، د ماشینالاتو او انجینرانو د هغې د داخلي او خارجي شکل او ډیزاین جوړول پیل کړل چې وروسته تر ډیرو هلو ځلو دوی په ګډه سره په دې وتوانېدل چې طیاره جوړه کړي. د هر هیواد د پرمختګ لپاره باید پر دغو علومو باندې خاصه توجه وشي او په هیواد کې باید نه یوازې دا چې داسې ټولنې او سازمانونه جوړ شي ترڅو د دغو علومو مسلکي کسان په ګډه د اړتیاو د پوره کولو او د مشکلاتو د حل لپاره ګډ کار وکړي، بلکې د هیواد د نوي نسل او بچیانو د روزنې لپاره د دغو علومو د تدریس مراکز جوړ شي. څرنګه چې زموږ بحث د دغو څلورو اساسي علومو د منځ څخه د ساینس او ټکنالوژي مربوط دی، نو ځکه خپل اصلي موضوع ته راځم او په بحث باندې شروع کوم.
لومړی راځو ساينس پیژنو او ورپسې د ټکنالوژي بحث ته داخلیږو، کوم چې زموږ د محتوا اساسي مباحث تشکیلوي. ساينس د پوهې په معنا دی هغه پوهه چې پر مشاهدو، تجربو او څېړنو باندې بناوي. دا علم د طبیعت او د طبیعت د مخلوقاتو جوړښتونه، قوانین او پدیدې تر بحث لاندې نیسي چې په هغه کې انسانان، حیوانان، نباتات او نور فزیکي موجودات شامل دي. ساينس د اتوم او د هغه د هستې څخه تر کهکشانونو پورې ټول مخلوقات څېړي چې د هر بحث لپاره بیا جلا جلا څانګې او ډولونه لري. ساينس په عمومي ډول سره پر دوه برخو ویشل شوی دی. اول نیچرل ساينس یعنی طبیعي ساينس، کوم چې د طبیعت او په هغه کې د موجوده مخلوقاتو څخه بحث کوي. دوهم سوشل ساينس یعنی ټولنیز ساينس، کوم چې د انساني ټولنو او د هغو ترمنځ د خپلمنځي اړیکو څخه بحث کوي. د ساينس د هر څانګه نور زیاتو فرعي برخو او څانګو ته ویشل کیږي، خو د بحث د اوږدېدلو په سبب ترې تیریږو او که چیرې یې څوک علاقمند وي یادونه دې وکړي ترڅو په راتلونکي کې پر هغه باندې جلا بحث وکړو. زموږ نننی بحث پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. پاته مباحث به په راتلونکي کې تشریح شي.